پښتو فلمونه څه دي؟ بدمعاشي ده، فحاشي ده، ګنده ډانسونه دي، ایسو او د چرسو تشهیر دی او یا ظلم زیاتې دی. پښتو فلمونو کې به کله بدلون راځي، کله به دا سټوري بدلیږي، کله به دغه ټیپیکل هیروګان بدلیږي، کله به د پښتو فلمونو باندې د دغه هدایتکارانو دا اجارهداري بدلیږي، کله به د دې د ټیپیکل ویورشپ چینج کیږي. د پښتو فلمونو نمونه څه یا زه بدمعاش یم، بدمعاشي به منې، بدمعاشي نه منم، بدمعاشي به درنه پاتې کم، ملنګې به نه چیړې، ملنګي د خیال کوه، مړه دا څه دي؟ په تیرو 40 کالو کې آیا تاسو داسې یو فلم کتلی دی یا ستاسو په نظر کې داسې یو فلم شته چې هغه په صحیح معنو کې د پښتون کلتور، د پښتون د مړانې، د پښتون د اعلی شخصیت، د پښتون د عقل او فهم، د پښتون د اعلی اقدارو یا د پښتون سپېڅلي تاریخ په صحیح معنو کې عکاسي کړې وي یا کوي؟ نو موږ ته خامخا په کمنټ کې د هغې فلم نوم او د هغې د ستاینې ذکر خامخا وکړئ. السلام علیکم ګران کتونکو، نوید بهزاد مردان نیوز 1 سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم. قدرمن هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. قدرمنو نن مې غوښتل چې پښتو فلمونو باندې خپل رائے تاسو سره شریکه کم، تاسو رائے واخلم. ګران کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده اوس 13 اختر کې 2-3 فلمونه ریلیز شو، د هغې نه مخکې اختر کې هم 2-4 فلمونه ریلیز شو. دغه فلمونه موږ وګورو نو دا ټول ټیپیکل ټایپ فلمونه دي. بدمعاشي نه منم، بدمعاشي به درنه پاتې کم، بدمعاش به نه چیړې، زه بدمعاش یم، دا څه روان دي؟ آیا دا دې کې چې د کم کلتور عکاسي کېږي دغه زموږ کلتور دی؟ زموږ د کلتور دومره بدرنګ دی لکه دا کم چې موږ ته دی ښیي؟ دا ولې ټول داسې ټیپیکل فلمونه جوړیږي؟ په ټولو فلمونو کې هم هغه یو قسمه سټوري ده، هم هغه یو قسمه ډانسونه دي ټیپیکل، چې مطلب هغې کې بالکل هغه د کتو قابل نه وي. داسې ولې کېږي؟ فلمونه خو نور ځایونو کې هم جوړېږي خو هغوی خو دا چلونه نه کوي، هغوی خو داسې فلمونه نه جوړوي، نه د هغې سټورۍ داسې یو ټول لګبګ یو شان سټورۍ، یو شان بدمعاشي، یو شان. په هر فلم کې به تاسو ګورئ نو د چرسو د ایسو دا قسمګانې به یې پکې وي، هر یو فلم کې به چرسیان وي، ملنګیان به وي، او هر فلم کې به دغه ګنده ډانسونه به وي، دغه ګنده بدمعاشي به وي، ټوپک به وي. په یو فلم کې چېرته موږ ته د پښتون اصل تاریخ ونه ښوه، د پښتون کلتور یې ونه ښویه. په تېرو 40 کلونو کې د هغې نه مخکې څو کاله چې کوم لومبني چې کله فلمونه سټارټ شو هغه لږه ګزاره کوله او لږ شانتې هغې لږ کوشش کو چې یاره لږ شانتې د کلتور سره مناسبت لري زموږ دا فلمونه، لږ شانتې زموږ د پښتون تاریخ سره مناسبت لري دا فلمونه. خو د هغې نه بعد چې په تېرو 40-45 کلونو کې څومره هم فلمونه جوړ شو نو ټولو فارموله فلمونه دي، ټیپیکل فلمونه دي، د ټولو ډایرکټران، هیروګان او چې څومره موږ ګورو هیڅ چینج پکې نه ښکاري، کهاني پکې نه ښکاري، ټول بس یو حساب کتاب را روان دی. بل خوا که موږ وګورو د دې دا ویورشپ چې کم دی نو دا هم دغه ټیپیکل دی. اوس که زموږ چې کوم ډایرکټران دي د پښتو فلمونو یا هیروګان دي، زه به ارشد خان والم، شاهد خان به والم، ارباز خان، هغوی دا ګیله کوي چې زموږ فلم چې کوم دی نه هغه خپل بجټ نه پوره کوي، د هغې هغه عمره ویورشپ نشته څومره چې پکار دی. هغې له پاکستان فلم انډسټري چې کومه ده، پاکستان حکومت چې کوم دی هغه هغوی سپورټ کوي نه، هغوی د سره دا فلم انډسټري ګڼي نه. نو تاسو ووایئ آیا تاسو هغه فلم ګڼئ؟ آیا تاسو هغه یو انډسټري ګڼئ؟ آیا تاسو هغه خوښوئ؟ آیا تاسو د هغې نه مطمئن یې؟ نو چې نه یې مطمئن، نه یې خوښوئ، نو څنګه به هغه پاکستان حکومت هغه سپورټ کړي یا به هغې له مردان کې 2 سینماګانې 12-14 کاله بعد جوړې شوې، شکر الحمدلله هغه بندې شولې او ډېر ښه وشو چې بندې شولې، ځکه چې د هغې هېڅ ضرورت نه و، هېڅ حاجت یې نه و. فلم به بالکل خلک سپورټ کوي، ګوري به هم، خو چې هغه د پښتون په اعلی شخصیاتو باندې جوړ شوي، د پښتون په سپېڅلي تاریخ باندې جوړ شوي، یا د پښتونو په هغې کې مړانه ښودلې شوي، یا د پښتونو قابلیت او عقل او فهم او دانش هغه پکې ښودلې شوي، یا په هغې کې ښه شاعري پکې شوي، یا ښه موسیقي پکې راغلي، یا په هغې کې زمونږ چې د پښتنو د کلتور مطابق کومه ګډا ده یا ډانس دی هغه پکې شوي، یا نه دا چې هغه داسې لکه دا څنګه چې نن سبا جوړېږي. نو دا به چرې هم پښتون نه سپورټ کي، نه به دا خوښ کي، نه به پروموټ کي، او نه به دا فلم انډسټري په مخ په وړاندې لاړه شي، بلکې ډېر زر به دا مکمل بند شي.